अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما شاء الله ما شاء الله أما بعد عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں شاد هنن مجبوری ماده زد انجمن جلسی چینو دی تویم چه مال گمنڈی که زما تقریر گدئی او دسه بار بار دنن میں مراولی خدای بندگان س عقل کئی س فکر کئی س سوچ کئی علماء دیوبند د رسول الله دشمنان او پدې کې سخانه کې دا الزام هم لګي چې ټای کتابه ده ملاټه ټای کتابه ده ملاټه خبر خلاص ده اختر پټ میړه نه ده یو سړی ما سل غزا ټوپ والے دي ودا غز دای میدان علماء دیوبندم را میدان تکي او اسی ٹھائی کتابه د ملاټه ته تو 100 کتابه د ملاټه راځم په دې کې سخانه کې کتا د عربي د کتاب دو کرخه صحیح ویلې زبدا ګیره کلک نعرہ تکبیر علماء دیوبند دو کرخه اوس افسوس دا دی کنه وای چې دیدن می کور ته ولا یاوړو په قدرمن آشنا میزان به قدر کړ اوس تاسو څه پویولې شم چې عربي ذکر د پاره کوم علوم ویل پکار په دې اوس تاسو څه پویولې ته دې په دې څه پوي څه کومه په دې خو تاسو نشئ پویولې
دنیا کې کا علم دے نو صرف په دارالعلوم دیوبند کې که په مصر کې پټا پاس کیږي نو عالم د دیوبند به پاس کیږي دا چغې مه وایي که په مدینه منوره کې پټا پاس کیږي نو عالم او شاگرد د دیوبند پاس کیږي د پیغمبر په خوا کې خو فرست طالب د علماء د دیوبند راځي په مصر کې فرست طالب د علماء د دیوبند راځي بل مور راوړې او خایا بل سره او خایا عزیزان علماء دیوبند هغه خلق دی لری بنظم دا لن تاسو سره قاسم علی خان جماعت دی په دې کې د قدیم نا ائمه علماء د دیوبند را روان په دې کې مولانا عبدالحکیم د پیښور مشر دا څوک په دې کې مفتی عبدالرحیم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاگرد هغه څوک په دې کې مفتی عبدالقیوم چې هسپتال کې لتاړ شو خو سره د باطلو په مخ کې ټیټ نه کړ نعره تکبیر عبدالقیوم بابا ځای فی الحال لوګي تیرې کړې دي دا قصه خانه په گواه ده دا په خبر په گواه ده نهاري تیرې کړې دي لیکن شمله کرو کجبی پہ سرے کفن کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس مرگ ہم نے بلا دیا ڈائلا سکے کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس جیل میں نے بلا دیا په بستر موت پروت ته د پټکی شمله ټیټه نشوه په دې کې سخانه بازار کې گیټ نونی سا تر گھنٹګرا پورے او تر کریم پورے بازار اور تر گاڑی خانے پورے یو دکاندار دې په دې کلمه تیر کی چې مفتی عبدالقیوم چاته ویلي چې ما تفلانه تکلیف دا څوک دا علماء دیوبند زما عزیزان تاسو به خای ماته چې پلانې دیوبند خوده او داسې ورانه هم کوي نو په دیوبند کې یو طالب د چا کېړای پټی کړي نو مولانا مدنی رحمت الله علیه ته چاوي چې جی هغه طالب مانه کېړای پټی کړي هغه بچیا چې کېړای پټی کړي هغه ته طالب مو وایا دا غلو د طالب په شکل کې راغلی خو بدر چاکی مجموعی طور دیوبند جوړ کړی د جناب محمد رسول الله په نقشه ده د دیوبند نقشه چې د زمکه د پاسه یې خوده کېدا پیغمبر به د شپې د دې نقشه واچولا او علماء دیوبند وی چې والله چې سحر به د رسول الله قدمونه ملتخ کارېده علماء دیوبند رسول الله د دشمن رسول الله نو نیمن دي عزیزان شیخ الهند تیو سره راغې د حج تزم سوکم وی بچی مال به دو توفه راوړي دو توفه یو د روضه مبارک خاوري او یو د مدینه منوره قجوره
دواره ولا راوړي د روضه مبارک خاورې شیخ الهند پر رنجو کې ګډي کې او پسترګو کې بیچول پسترګو کې وی بے اس سے بڑھ کر اچھا سرما اور کون ہو سکتا ہے د مدینه قجوری چای او خوري داغه هغه ګټ کی تاسو خود رسول الله عاشقانو ته کجوره ورکړ یاره ته د حج کجوره ورکړی تاسو چې جی دا د مدینه منوره کجوره ده کاغه ګټ کې دوی په وړاندې کې اونغه ورزول زما په د مخ تو کوي دا عاشقان چې دي کنه چې ګوره ورته د بازګل کو تک به وي بدام عاشق رسول دی خیال دراغه وي تعین الکوتک للبازګل دام عاشق رسول دی بڑا عاشق ہے جی قربان بڑا عاشق کس دا عاشق ہے یا حلوہ سلام علیکہ یا پلیٹ سلام علیکہ پدی چوک کے پرون جلسوا پالوا او په چارنو کوله تاسو را ټول کړی وای الحمدلله نن مونږه په وګي کې ډدل تکینولې الواګانې در باندې تقسیم وای دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي د الواګانو دشمنان دي د کیرونو دشمنان دي د رسول الله د توبه استغفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی کپ خیال کې او خبر ادا سے تیر شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیڑا بد تباہ عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه مقام کله غلطی اسی رسول الله د دشمنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نی مند دے نور ما ته وګورئ خو پښتو ان کو پوهیږئ کنه نور نی مند دا یو مسله د انګريزانو زمانہ کې چیر شوی و انګريزانو وی چې دا دیوبند خو موږ د پاره یو قلا جوړه ده او موږ تبا کوي راشي ولدا سه مسلې پیدا کوي نو مال را خوشې کو مسلې پیدا شوي علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دی او نه دی او حاضر دی او نه دی او حاضر دا مسلې پیدا شوي علماء دیوبند ته ون خطر ور سره او انګريزان د خیر په غونډای کې ناست اوس دې طرف نه مال را روان دې طرف نو مونږه خو کمزوري یو کړه کمزوري خو یو پیسو ته نه شوټینګ به قسم په خدای دې چې په دې په خبر کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه می پدری کانی طلاق کړی دا څنګه چالو مال راغی مال پدری ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرنا بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډېر ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چار څنګه زڅو وی څه گنجائش به ونشي ما بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی تا ورغه او چتلو نو دا په خبر کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو داسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا پدری مورس چورغه ویډیو مسله ته خلا وڅ ودا سي خزه ته په غوسه کې وېلې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري بعض سړی راشي چې مولانا سے په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې
وی دا سیدی او دو درې مې پوه نوم او بالکل غصه کې او مزغوم امکار نه کول. نو ورته وی چې کل تو وتامینا کل وتامی سبا بیا سه بروغنه سچ دا دغه اورې کتلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلک ملوانے نڑے نہ لوا خورن لاہوری دی الوائی کی نے مکا چھوڑی. ایک ملا تا تو 10 کے لاہوری دی دکان دے سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامے زمون بدنامی تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه ته خو یو کزیر ما هو کپدی 15 کال کې خورلی زهر به می خورلی بیا صاحب یوړ ورته وی چې دیتا اس گورا گالنو گول مگول رکسی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ کر آیا انہا ملوانے نے اور بجلی گھر دے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتنے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے دیکھو گو رہی نمونگا طبعی طور کمزوری خویو کن ٹنگے دے نش پیسوں تب مونگ سنگ ٹنگش دالین اس دے طرف نرا روان دے تاسو دے خبر نہیں دے طرف دا طالب پر شکل کے را روان دے دا مدرس پر شکل کے را روان دے دا امی او دا عوام پر شکل کے را روان دے دا جی او دا شیخ او دا تسبو پر شکل کے را روان تو دی خبرہ پوئے گی دیتا تاسو گوئی دے خبر بٹ ہائے ہوئی ہائے سو شو لکا وہ جماعت کی جگہ رو شو لکا پتسو شو وہ دیکھ جو استاذ ہوئی چالوان نشتا چاوشتا چاوی نشتا چاوشتا چاوی نشتا ٹاس ٹوس پہ جوڑ شو غوبل جوڑ پادیرہ دا غوبل جوڑ بازار کے بدا غوبل جوڑ دادا لے پیسوں تٹنگے دا ڈیر گران ہمیشہ دو پارا مسلمان قوم کی طبعی کمزوری ضرور شتا اور داغی ایمان دا فساد دا پارا ڈیر زر خرید کی اغورزی یو بم راته چاو خود مسلمان راوړی دی او هغه بم دی چې څلور خپې دي او هغه داسې دی چې بس څه شي پورې ولګي مقناطیس ته هغه پایو کې اونخلي او د هغې امیخ کې چې دی ټیمنګ فکس شي ټیمنګ شروع شي چې ټیمنګ یې شروع شي بس چا وخت ورشي بلنګ شي دا مسلمانان راوړي تاسو خیال راغی چې نو یو طرف ته خو په ملک دا قهر نازل دی دا عذاب ته نازل دی چې روس او امریکا تا تبا کول غواړي ا بیا خبره ده چې یو درې ګړګړي مونږ ته رالیږلي دي نو امریکا زمونږ ډېر ښه دوست ہے ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے دوست کا پتہ سن 71 میں بھی لگ گیا تھا دادا بیڑا در روانه ده او ست بیڑا دا او دانا چې بنگال رانا بیل کو بیڑا زمون تباہ کړه او د دې خبيث ملک بیڑا لارا رسیدل نه و نو پاکستان همیشه د امریکای په غلو ټیزونه چولی دي سوټ امریکاو کی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ امریکا والو زئی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ روس والو زئی او تیزونه په دوی اچي ته په خپل ملک ما ته سیزدان وخای تا تاسو وکړه څه چین تا نه روس ته آزاد دی امریکا او روس ته یریږي روټي خلاصه تا وکړه یو جی پی
دغه کړی دی وای دا پاکستان جوړ کړي داغه سپیر پارټ چې هغه پارټس د بار ملک نه راوړی دی ډیبرای په دوی ټیټ کړی وای دا مونږ جوړ کړي ډیبرای په دوی ټیټ کړی تا تا ګورو جیپ جوړول به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګر واړي تا تا ګورو جیپ جوړول تا ګورو جیپونه خو انډیا جوړ کړ جازونه خو انډیا جوړ کړ نن بحری بیړه د هندستان په اوبو کې چلی بحری بیړه نن هندستان ایټم جوړ کړي تتل نه امریکای ته چې چغه دی والا چې جی تر څو پورې ز صدر زو ایټم بم نه جوړو خو ته مخه پکېګا وی ورته کنه مونږ به ولې ایټم بم نه جوړو ولی به نه جوړو زکه به نه جوړو لکه چې عرب لګیا دي د اسرائیلو د لا سوال خوري ټکول خوري بهای ولا تباہ کړ اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږ نیټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پور کایم زکه به نه جوړو کله اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان اوی اسمبلی پاس کړه قاضیان اوس ته به ګوره چې قاضیان به څو دا قاضیان به کنه چې ګل نو ګول مګول ورځي کسی نو کې نه قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت دے ٹمبم و ہیڈروجن بم دے عذاب و سیلاب پر سر ولاړ دے قاضیانو ته ملک نه دی پاتې کدا ملک شریعت واری اول خدا ملک وګوره دی خو وګورئ د ځمکې په سر د سه ملک خای چې په یک وخت په کې درې قانونه چلی د ځمکې په سر تعزیرات پاکستان شتا مارشل لا شتا او شریف بنچونه شتا ټیک شو د ځمکې په سر سره ونی وو پولیس الکه څنګه چل کې مسلمان شریعت بینک ته وړاندې کوم ویجل ته بچي ولاس کټ کول غلا دې کړی دا وای بل و مارشل الله ته وړاندې کوم الته بچي وی کوړې وای دینه مم ساته خاط تعزیرات ته وړاندې کوم الته څه چل دی وای دب کا شب کا نہیں ہے انجه دوزخ موزخ نہیں ہے انجه دب کا شب کا بس ټیس تپاس بوشي او ضمانت بدیوشي را اخلاص وای چې شریعت تمم سلام دې چې ورمخامخ مې نه کوي او مارشل الله ته مخامخ کې دې بد ته ورمخامخ کوي نن د ملک قانون داسې دی چې دنیا د شریعت نه انکار کوي لګیا تاسو داسې مسلمانان یې چې غلا وکي او دا اقرار وکي چې ما شریعت ته وړاندې کوي داسې مسلمانان یې تاسو کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې بدر باندې عمره راځي خدای پرسته اوس همغه وایو کنه چې دا خنه ده دا بخشي دا خنه ده کدارا غه ګوره که خشو کدارا غه ګوره که خشو کدارا غه ګوره که خشو والله چې دا لار شو بل راشه د موګي کی سبي چې سو پورې تاسو ځانونه نه ټیکړي او اسلام در کې داسې نه راغله داسې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه
چلاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پيو میاد دی ته به ولته ورکې چې د پيو میاد تیر شي بیا به ګورو پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې کې نیولې دی ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي پیغمبر وی صحابو ته چې د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده بوځي مسله دا ده چې ښځې سنسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکړي او په ځمکه کې به دومره خخه کړي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي کاڼ ویشتل شروع شي یو صحابي په دې مخ په کاڼ وویشته هغه یووالي آواز جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزا په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلار نشي نعره تکبیر نعره صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي چې مونږ د شریعت په مخ کې اقبالي جرم وکړو دا ایمان خود عمر فاروق د زوی ډاکټر صاحب کتاب خو چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل ښځو سره فیصلې نشئ کولی ښځو سره نن نه 1400 کاله وروستو ته د صحابو فیصلې ښځه د ټیکسي لارۍ د ټاټانې سورلی پکې کینی ته د صحابو فیصلې تاسو چپ شه تاسو خپلې ښځې نشئ کنټرول کولی ښځې دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته دا د چا ښځې دا د چا دی راوته څنګه ما ته ډېرو خلکو وی چې هاي ښځې ووالې ما مونږ ټول عمر والي نو که دوی ووالې شو نو څه مونږ خو هم کوټه کې خوړلي دي په دغه پل روانو او دې پل کې راته پولیس چې دی لاره بند کړه هغه باڼه سې زما دې خېټې ته نیوله ما لکه خیال کوه ظالمه دا خو تېره دی خیال باندې نو مونږ ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې واده مغې وخوري ملک تاو ما وخوړو زما استا خو بیړه تباه شوه ګټي او دې امبر سرو میخولی اچو دا ونډې او مالجوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشني کله د ارتو پنسو فیشني میاش کې ولا لفظ جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دونډونای بړیندې اړیندې اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنګي پنسې به او د دې چادرې وګورئ دا چې په لاره رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایورو ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویم خو که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وی وګوره شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدلو په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو کتابونه لیکئ او نن نه 1400 کاله مخکې د حضرت عثمان هغه عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلیو چې والله
عثمان سوزل جنت په بیا غست هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختونه وی تا پلانې خدای سره زنا کړی نه وی اوسه انکار دی ولې اونکو وی پلار یو می ګناه کړی او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وای پلار ولار دی او امیر المؤمنین دی او جلاد روح وی لگاوی کزما دا زوی سل کوڑے پلار ورته ولار دی کوڑے لگاو شو جلاد توئی چواورا دا امیر المؤمنین زوی دی کتا دا پزړ کې وې چې پلار ولا د لګرورو به وهما نو زما غاړه د اخلاصي او په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويږي وحیدو سم به وږي اتیا کوړې چې د عمر فاروق زو لګې دونو پلار نه او بو غخته پلار ورته بچیا دې کې شک نشتا چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خو بچیا یو طرف ته د خدای حکم دی الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده قرآن ویلی چې غیر محسن زناکار سره او خزا سل دوره وای نو یو طرف ته د قرآن حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استاغون دی زرګونه زامن دی د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زوین چې زمونږ دا خلی دا غلدری دی زخپل خلا د دې قابل نه ګڼم چې د عمر نامه پیو هغه عمر او ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابو بکر د رسول په یو لاس پروت دی عمر په بل لاس هغه عمر او ابو بکر چې لحد کې خخیده شګي وګرځي د لحد تا صحابه بیا خخترا لري کړی چې را لري کړی چې ګوري د رسول الله د روزه نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړي استه دي و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشہ د ابو بکر لور چې معمولی غوندي خبره صفائی د قران کې وګورئ مستقل رکوع د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شي د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما استاد جنگ د دین جنگ نه دی پیغمبر نور دی و دا رسول الله نور نه مانی راشي خبر خلاصه د پیغمبر منس کې زلګیا زوان چې د خدا په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي نور خو خادم دی دا لایټ وګوره نور ملائکه نور سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د
خدمت لپاره پیدا کړی. تاسو وایي په ایمان کزو تاسو ته هم چاله ک تاسو نه د راډ مرتبه زیاته ده، تاسو به غوسه شئ که خوشحال بشئ. دا نور دی او تاسو چې تانه دا راډ خده نو کدوله کزل رڼا ورکین چوپ کړو نه یار خدای نو دوله کزل دا رڼا ورکین ته به وای چې راډ نه زخه کړم. راډ څه شي؟ نور څه شي دی د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې. جبرائیل نور په معراج کې سدرۃ المنتہا ته چې ورسېد نور مخکې تلونه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف. الله جبرائیل نور ټول نه دی و یا رسول الله دې ځنه مخکې د چرتل نه ما کدی ځنه می مخکې قدم کې خونو دا وزرب می وسوځي څه چلو. جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا آگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا. نور سدرۃ المنتہا کے پاتش او بشر لامکان تلاړو خدای سره پدې سترګو ملاقات. پدې خبره پوهیږي نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه لري او جناب محمد رسول الله پاغس دیدار مشرف شوه. نو زم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو 2 لکه پوړی اوچت منم. نور ته خبره کوي نور نه زیات من. نور څه شه ده زما د سردار کونین الله نور څه سردار کونین زمانہ ده. یو یهودی دی هر وخت سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج او کنه بنا کې چې نه بنا کې د خزې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارکه راواغسته او خاون تراوړي چې دارو نه درته وروړي صلیحي پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګور سترګې دومره دي داسې دي خزې وی دا داغا چا دخپو خاوری دی چی چالا تشپا و رز کنزل کوئے وی خواه تا دا دشمن دخپو خاوری مالا پسترگو کی واچولی چاڑے رواغستا ویویست و چی ویویستی لاندی ننوری وشو چی آئیویستی لاندی ننوری وشو آواز ورطاوشو چا بدبختان تا پکی دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسی دا بنوری کی گی. مولانا وی خاک طیبہ از دو عالم بہتر است خاک طیبہ از دو عالم بہتر است اے خنک شہر کے آنجا دل براست. اغا خاوری د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دوارو جهانو نه بهتري دي. اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بموردلی بیائی واوری دا اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کم خاور سره لګېدلې ده هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. دا عقیده د علماء دیوبند. هغه خاور چې کوم خاور د سردار کونین د بدن سره لګېدلې دي هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. دا مولانا مدنی ملفوظاتو کې شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري مېدا کو
او په خپل دوايي کې واچول. خبره درته یاد ده؟ هغه ګټ کې د مدینه منورې مې دکړه په خپل دارو کې واچول. وې دغه نه لوی بهترین شفا ببلو کوم دارو کې چې زما د محبوب د ملک د قجرو ګټ کې زپدارو کې واچوم. دا عقیده د علماء دیوبند. زما عزیزانو مولانا مدنی ته یو خط راغی د خپل مرید چې زه حج روانم سه هدایت راتاو. مولانا ورته وی چې خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو، خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانان تیرے دیوانے کو. بیا ورته لیکي چې بچیا چورسی بکوے دل بر بس پار جان مستر، چورسی بکوے دل بر بس پار جان مستار کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا، کہ مباد بار دیگر. ورته چورسی بکوے دل بر اے بچیا چې د محمد رسول الله کوسه تور رسیږي. چورسی بکوے دل بر بس پار جان مستر، نزان دے گرے پاغ کسو کی پورا قربان کا. ولے کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا، کہ دیشی چی دا زیدر تا بیا چرتا نو نصیب نش. دا عقیدہ دا علماء دیوبند. تاسو پوه شو جی زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه، د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی. اوس دغه مقام دې څومره زما دې په خدای قسم وی چې دغه مقام جبرئیل تم معلوم نو نوال واخور تالی سٹا تا د کبین چټه پیخه رجتا معلوم تا کوم ځای معلوم دا خدای نباد دا جبريل راغو جناب محمد رسول الله ته اورز مخامخ ناسته یو کو حدیث جبريل تپوسته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغیرہ وغیرہ. ورتوئی داسی ورتگوری ورتوئی آفاقها گردید ام مہر بطان ورزید ام. جبریل ورتوئی تقبل شے دوسن عائشہ رضی اللہ عنہا د سور لسم سپوږمۍ د چاچا چې ليله البدر وای څورته وای ليله البدر سپوږمۍ پر خبره په دې کې څخانه کې تاسو خلکو ما ته کنځلې کړې او علم دي جلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیتا تے ایک ہی تو ملوانے بن بیٹھے. ہلال کمیٹی والے تا بیچارے بسکٹاں تے کیکاں تے پیسٹریاں کھانے تے لگے ہوندے نے. انہاں نوں کہ پتہ آسمان دے یا کتے ہمیشہ دے پارا سپوږمۍ خو غریبانو مور مړی پلار مړی ګوري په کلو کې روزي مغوي ساتي او میاشت مغوي ګوري. تر اطلاع ولې نه کړې اطلاع چالو کيو شیخ را روان دي امسا ور سره د ډیپټي کمشنر بنگلې ترا سنتري ولا دې کاکا سک وې جی میاش ملي دلې گواهه تراغلم ها او جی وې مته اوس پدې تانے تورا گئے ایسے جو سے السلام علیکم میاش ملی دلی تو ڈپٹی کمشنر سر رابطہ قائمت
अब और तेजा शेख खजान ला कार मगोरोस बरात पे टेलीफोन हुई चावालात के वाचे और खमा खुल गई दले हाँ वही कच्चा तलद इंसाफ पलास के दरकार कच्चा तलद इंसाफ पलास के दरकार नुखपल खराव द बलस बराबर तुनालद हम फदा से मुन से फैशा चिद हक तबातिल वर्त गुजर करे बदख्वाहाओ तसुकनीक नसीहत न का रहमान स्ता पगम शरीक दे कबावर के दस्ता से इंसाफ यवसल पिंजीविश यवसल देश यवसल अविया गवान दी जुमात तराश उलमा नास्ती गवाई वाली फितवर की सबास्ता सुरो जई क्या है 13.5 है 13.5 तो होवे ना होवे सारा के बिगाड़ते विचो हो जाओ 10 अंदर की बात जस्ता सुरगुना मास्ता सुरगुना पीजन यो खान और नौकर फलो के पे जगड़ खान डेढ़ वाल चिवे वाल लाड़ो के रिपोर्ट को चीजें नौकर वालम पुलिस रहो वक्त नौकर तैवी चुवले दी वालो दा खान वो तेरे खान खुदा दे इंसाफ पकुर से के लोले द ताने बादशाह अगरचे पख्वाब तानेदार द ताने बादशाह उस दालाके से 14 दलगान पखलम बदली दलागे तवई चे खजे चले कमीज चश्मे करकुल टॉट पॉट जब अफसर लवर से सलामकुम जी और इस वक्त मुआज़्ज़त सारे आ रहा तशरीफ क्या तशरीफ वही जिदाला कैसे चोना को मुंह देर खाली की शरीफान बेइज्जती की और जो पुलिस अफसरान इदा ताकीक ने कही जिदा गड्ढे सोच देख तो और कार सके जमुंग द बाला मारे तानेदार बदल करो यो दला पसा ऐसे स्पीता चिमावे माल जिया हुआ को जी वो तो बोस्की का कमीज कराकुल चश्मे लगाए थे बहुत मुआज़्ज़ज़ आदमी था मैं वो तो दल्ला है औरतों को चलाता है दऊस और आपने थानेदार को उसके सर पे बदला दिया 10:50 बजे ने जागे ऑर्डर पे कैंसिल खबर हम इससे कोला हाँ चुप सही माना फंदम निष्ठा आज देवाल तड़ोल के हुआ खान नौकर और तो वही खान तो दे इंसाफ पकोर से नास्ती आओ दा चलता पर दुनिया की शहीदी च नौकर लगी शी खाने वाले वीम वालम जाओ जालिम रपोटम पमाओ आतानेदार वे वल्ला दा को जोड़ रिश्तिया हुई वालिम दे खान दे और रपोट खान तेवी चे जर्द दे नौकर न माफी होगा कि उसने जेल तब ले लो वो दिन वालों दे गरीब और आले रपोट तुम पदो न खान ची पूछो जिदा हो तानेदार वा तौरान शो न वर्निस देश हो और तो वे बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो या मैं जानता दना कोटा के जालिम वालम जाओ माफी दर न जवार न माता गोरे तासु रोजे मुंजुना माता मालूम दी तासु सुमरा रोजे ही सही सुमरा मुंजुना तो शपे तरावला शैतानत ल जुमात तराशी और सार फर्ज मांझ के तियो नहीं तो दुपड़ा पुस्काया चवयो डट बट प्राते सार फर्ज मांझल न दी शरारत ल जुमात तराश ब्या चाफे समुद्रो ले आगा शैतानत तो गोरई पदी जुमातुनु के चे सालम रस्तो जोड़ करी ब्याच वाला पैसे और की दे दे और बुजुर्गो देर नेक सड़े ज खत्म लतलम रो जवाब चे खामा खाबर आजे चलाम न लाउड स्पीकर तो उधरे दो पहले फीजी से तासे सलो लोटरू फीजी से माल लान दे फीजी से बजम चे पर आपा से दमाग लड़न तपन खमे होका चत कोर दे निर्दीन जुमात शाह वो पटी बदी और करे नतीजी से दिया दारस देखो गोरई मरे चाहिए उसे या दिरेता मुला इधर आना यार उन्होंने भी देख जोड़ी
جوړي تاسو هغه ته وایي د حلوا او روټۍ چې منځ کې حلوای او لاندې باندې ته روټۍ وي ولومې او ملا واخله کنه خدای پاس نګوري سقاط چې وی شي ا تقسیمول والا غوټه په جیب کې پرانیزي نیمه جیب کې کی دی او نیمه روباسي نو غوړ غوندي مولا ګوري غل شل دیر شور کی چې شور نه پاوي کېدري او چې سپیره غوندي غل اتانه سلورانه ورکی او پاس خدای ګوري په دې بل تاسو مړي بخلې کیږي تاسو مړي په دې بخلې کیږي بیا کورلا چې وزیر راولې او روټای ورته کې افسر راولې او روټای ورته کې هغه انتظام دې مګورا او د زیارت پورس چې مولا راولې کور ته مړي پسې ختم کې هغه انتظام دې مګورا جمعه ته ورشه مولا او مولا یو سلور ملوانه مونږ کور کې راغلي دي سلور ملوانه ما ته وګورئ سلور ملوانه ستا کور ته چې درشي پوزه ورته واچي یا ښا درای ورته واچي درې سپاره په وره او تا تانه ولا ورکه او ورته چې دا درې سپاره زمون پلار پسې بخلې دي هغه چې لا سره اوچت کې هغه خپل مړي په تندر لګېدلې چې ستا پلار پسې وا شرمې دلو او شرمې دل یا قوما او دین شرم او اسلام شرم ستاسو مړي هم شرمې دلی دي او ژوندۍ مو هم شرمې دي وعده کې وګورئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والاو چې لور ودوي هغه کوم بندونه دي چې تاسو نه پاتې شو اکمه قوالای دي چې تاسو نه پاتې شوي اکمه ډمې دي چې تاسو نه پاتې شوي جهاز ور سره څور کې او د الک نه څاخله د سردار کونین د لور واده چې وو پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندن تو ته باندې نه بیبي فاطمه واده څنګه شوه ببره شړایو د چلو د وژغنو جوړه شوی وا جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا استاد واده لپټا دا کالی نو د کجورو د پانو یو دو کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واجل بل په بل کې ورته بچي ادا استاد واده زیورا دی او ما دیگر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح پخپل د حضرت علی سره وتړل پخپل سنت طریقه دا چې پلار با د خپل لور نکاح پخپل تړي کم پختون تړلې کم سړی تړلې نه تر اوسه د لور نکاح وی شیطانت له دا غوارم چې د نکاح کې می پلار پټ شي وای د لور کار دې لک شرم دې خدای دې مردان کا دا خاریانو خبره گچی لگی چې د سنت وخت راغی نو پټ شوی او چې د شیطانت وخت نو ښکارا دی د بیبي فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتړ او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه دای واده شو سحر شو نو ولی مشتا نو کاډو نشتا رسول الله منلو والو تاسو د واده په کار دان کو د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نکونو لګېدلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کې چې نوک اوچ پاتې شي او 10 نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل وزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په غسل کې ګرځي
الکه نکونه سره کولو کې څه چل دی؟ یعنی زه شیشه کوم د خلکو نکونه دومره اوږده کړي، دومره اوږده نکونه د ښځو. سړیتوب زده کوي، شرافت زده کوي، صحیح انسانان شي. زمون علما اسم هر یو حکومت چې راشي علما پکې بلیک لیست هر یو وای دا خطرناک، زه خطرناک یم، دا زما مرګري خطرناک دي. راشي مونږ کم کار د خطرې کړي، نم په یونیورسيټي کې بنگلا شتا، نم جایگیر شتا، نم بایسکوپ شتا، نم دکانونه شتا، نم کرایه شتا، نم لارې شتا، نم ټانګې شتا. نزه خطرناک ملک ما وران کو چې کوم سره پرون نو کرشه او نن بیا په یونیورسيټي کې بنگلا جوړه ک ملک غوران نه ک سرونه مخه دوی د مرزان غوندي خبره کو ملک غوران نه ک ما ملک قران کو د ملک خزانه چې چا تبا کړ ملک غوران نه ک دا زکات سیستم چې شروع ده زکات سیستم وہی نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا دا رشوت تے د زکات نمی تیخه مونږ لرا کوي مونږ وایو چې زبلا تور اور پسې زارو کې یو مولا مانه تاسو کو په خبر وي مولانا زه د اسقات کیږي کنه کی مال پارام کې نه خپل د ټپشه د امړی اسم خدای نه بخید د ژوندو غریبانو کار ولې خراب دی دا مړي په دې بخله کې والکانو ما ته وګورئ تاسو په ایمانی وایي چې 107 خو به پیژنې دا چې کمکل خو نه 107 سوک سپېړاو کې پولیس والا 107 کې سره چالان تو یو سیر الوا او ور سره د لاوري استاد قتلمه دا نامه په 10 کې عالم د مالهم کله کله مهرباني کوي یو سیر الوا او قتلمه دا تانیدار لورل چې دا 107 زما د پاره لګ د دې خپل دغه نه څه د FIR ډالر کا کاغه وکړه شنو زما په دا مخ چې ها په سیر الوا تاسو د کې چې سو می چالان کړي نه بیره دي نه غرق ما ته وګورئ نو دا د ټول زندګۍ 302 دفعه چې در باندې لګېدلې دي دا خالی ادیرو ته په سیر الواوړو باندې ختميږي د ټول زندګۍ دا څنګه وای وكل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر یو سړی تب خپل کاټ پس واړه کې ځوړلې د چې ورته وګوري که خو مرګرو تب आवाजو کې چې ها مقرؤ کتابیا راشد ازما کتاب وګورئ معاملہ میں برابر کما میلے خراب ونوئی بلام اوتی کتابیا کاش چدا شیخ مال عدورا کرلے شہر دا د ټول زندګۍ دفعات با په یو سیر الوا بد شي نه دي ډېر خشه دي هر وخت په خوا خیرات دے منکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنن خیرات دے منکرن جڑا ملا خیرات دا منکرے اس دا گردن کٹنا چاہیے جڑے ملے نے کیا ہے کہ خیرات نہیں گا دا زدہ تھا دے گرگڑو نے انہی صحیح اور دا سے تاوا دے چرگوٹی کو دے سٹ کی بوٹو بات چاہیے چاہیے خیرات نہیں شتا خیرات شتا طریقہ ازدہ کا خیرات یو خو خیرات د پاره مخصوص وقت نشته مخصوص ایک د جمعې په شپه به کې په بوله به نه کې نه ایک په سن ختمه به کې په بوله به نه کې نه ایک په کال به کې په بوله به نه کې نه
کشپی کورزی کولاره کروانه کبارانی کګلایوي وسته ورسه دو خیراتونه کوا 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 وې په پڅا خدایا ستا په نامه او ثواب زما د مور پلار پاروا زما د استاد پاروا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پاروا دیکھو ګورئ وې غوث پاک نو نی مانده نه اسی غوث پاک نو نی مانده غوث پاک نو جڑا نی مندا خدا اس دا بیڑا تباہ کر اور جڑے لوگ غوث پاک نو خدایا تیری رضا واسطے مندن یا اللہ انہاں دا بیڑا پار کر تے جڑے پیٹ واسطے مندن انہاں دا بیڑا غرق آمین غوث پاک اولیاء او اغا نمن اولیاء خود خدای دوستان دی چې څوک خدای منی او دوستان نه منی خدای هم نه منی خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خدای لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دل چراغ ورکه سشتور سره دلته مور راته سشه ګندلې ونه چر پرایست هغه اشرفای وی منکر ولی نشوي وی ما ته مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فداسي سره تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای وای نه جدا شه څنګه ده او جدا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او که تو کو توره خلق مړ کېږي دې پسې خلق مړ کېږي دا مونږ د خدای کمقلی بس ټیلر ټیلم کی شیخ عبدالقادر جیلانی غند سړی توای اتا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اوري شیخ عبدالقادر جیلانی چې د وطن لاړو سبق پسې یولس کاله پس راغې چراغ په کلی کې د کفر او د الحاد تیار جوړه د اسلام بیړۍ غر کوا یولس کاله پس بیا د چې کوم اسلام په خپل کلی کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیړۍ د یولس کاله پس وېسته ده مونږ په مشوره کړې د بډای ډوبه بیړۍ وکنه د اسلام ډوبه بیړۍ وېسته ده بډای خو راوېسته یو غرزوله دومره لوی خبره نه ده لوی خبره ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړۍ بیا راوېسته تاسو پوه شئ زما عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني تاسو راشي یو مولا خو ما ته وایي چې دی وایي چې زیارت ته مزي اجرت او زیارت ته څنګه ځي السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون دا سلام باچه چا دیره ته ورشه او بدرېږي قران به ولولې داغي په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړي او ځان ته هم دعا وکړي په دې خبره پوه شئ دې نه څوک انکار کولی شي اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټه یو ته بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی ذکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکوله او بزرگ ورکوله ذکریا علیہ السلام خو پیغمبرونو خدای ته کله وی چې زوی راکا خبره ده ها ما ته ګورئ ستړی شم ما ته ګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی ټول وای ټول کائنات مالک ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیڅ ته محتاج نه دی پیغمبران دا الله مقربین دي داغي غوندي هیڅوک نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیاء سردار دی کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي خیال راځي اولیاء را لاندې
د ټولې دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپل خاورې ته نشي رسیدي. په دې خبره پوهیږئ کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځل پر رسول الله لګېدلی صحابي دی داغه د خپل خاور ته ستاد دنیا قطبان او اولیاء نشي رسیدي. اولیاء په خپل ځای کې منی، پیغمبر په خپل ځای کې منی، خدای په خپل ځای کې منی. دا بنه کې موږ سره بالا معنی کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول نا مریدانو به چې الله بابا جی نن ډېر په غوسه ده خدای سره په جنگ خدای سره په جنگ خزو ورته اعلان کوي یو څه چې مونږ ته نظر په بدو نشي خدای سره څوک جنگ کولای شي. دا د جاهلانو عقیدې څوک براشي جی دا د پلانی بابا نو سیده او تورجبه ده تورجبه ده کم بابا نو سه پلانی میاده خیال کوا ما دا کمیاده د پلانی بابا نو سیده نو زد آدم علی السلام نو سیم د پیغمبر نو زما مرتبه ده نو اوچته ده راشي چې زه درته دعوا وکړم. تاسو خبري دعا خدای پاک گنجائش نه دی پرېخه. نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مړی د دې شارګ نم درته ډیر نږدې. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. گنجائش نشته. هغه دعا چې تنه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې تناسته او ځان یا الله خاندازي کې ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې دا پوریږي چې دا مولا صاحب چپلاسی توپ د پاره لکه خان بیماری کې دعا کوي خان نه جوړاله چې خدای جوړ دعا کوي غټه سټه ده چې خدای زر راځي لوی پیپل ده چې خدای راو ورځي لوی سندا ده چې زر سملی دا دعا کوي. الګای تاسو به ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکړي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي. زکات چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دې خدای جوړ کړي. د مولا خوستا په مرګ کې ګټه چې وعده درکړه په هغه ورځ جمعات کې مولا نه هره تیرې په دې خار کې وګورئ چې کوم کندي کې مالک کې وعده د جمعات مليان نه هره تیرې او چې مړ په کې شوی د مليانو خېټه سر دی نو مولا وای چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراج چې ستا قرآن شي زما کور آبادی تا ما سره لیندا سے ساتلې نو ته کې یو سړی بیمارو امام پختنه لراغه بجلی مړوان وسیته وی چې شکر دې چې بجلی مړوا دا زما تپوس له نور راغله دین راغله دې ختم چې نږدې نږدې ګلره ده او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو سجور کړی په جمعات کې خدای راستی کستا د کور آبادې دوا کی چې زستا امام او سلوي خبره زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زبداوم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کمکل خو بنی او به هم په ایمانی باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوالنګش نو زبداوم او چې ته ژوندې نو انا درک درک نه لګي نو زبداوم چې دې خدای جوړ خدای بندگانو دا بلن علماء سره شروع کړي بے داغه د عالم خدمت کوا دور دب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عربو خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا وکړي دې تلک سوچو کې دې دعا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خبر خلاص سره اوچت شیلا شي کنه په دې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر کې تا دې مړی ته څووي
یعنی مړی ته تاسو وي ته مړی ته دوا وکړه الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی ته څو دا تاسو دواګانی تاسو وایي په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته څه ویل پکار دي ته دې پوهیږئ پوهیږئ واه کاکا دې مړی ته څه ویل پکار تاسو پوهیږئ خدای بندگان دومره نه پوهیږي چې مړی په لحد کې کېږي سبا ورته وي هغه ورځ یو مړی شوی سنډه عمره زامنې ودرې یو داسې مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړه درې سډاګان تمام خپلوان بلری ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونی ولاندې قبر ته کوزک دا ایمان درکې نشته دا غیرت درکې نشته چې خزم پردي خلک قبرونو ته کوزي مړه در کراوشي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړی ولمبو یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستا پلار مړ دی تی ولې نه لمبه ستا ور مړ دی تی ولې نه لمبه ستا زوی مړ دی تی ولې نه لمبه مردار تی کشوا بیا ته تاسو یریږي لری نهتی مولا ته په سنبای کې ګټه وای او شرمېدلو تاسو بنی آدم لاند آواز بوکی چې مولای نه مني مولا خطاب باندې رنگ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنگ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډېر یو عذاب در باندې د مولا تراشه مړ وشو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زار تم سلويخ کړه وای کنه وای څومره وای سلويخ کړه تو وای چې سلويخ کړه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته غیرت نیولې کوي چې سلويخ نه راوړم لګ راوړم نو مې په چومې نه شرمې دا مولا چا اسنه چې کفن لند کی نو سلويخ راوړي مولا صاحب دا بس د پلانی جمعات مصلا د پلانی جمعات مصلا د پلانی جمعات مصلا د پلانی دا غوتای دا لفافه دا کسوره دا پلانه تان مان هری پیری پکې زمو کوم جوړانی م پکې زماموشي پلانی استاد د درېګه د ټوټه پلانی استاد د درېګه جنازه ولای و درېګه الګا مصری ته خدای په سیلاب یوړې و ظالم قوم چې تاسو به پوهیږئ کړه دا ضروري ده چې ماته مسلمانې یا ټولې زما جنازه نه کوم او چې پسمه کړه نور خلک ولري زما پسمه کو درې کم کنه خبره خلاص دی خو پرې مسلې نیکوم څخه دا خدای غرق کا ته غړای جوړه خلکو کارونه ولې خراب دي دی خو ګوري الکه مړ شو کفن نشتا پیسې نشتا مړیو ضروري نشته ورانه سلويخ غزه پکې شتا نه پکې دیش غزه شتا نه پکې 15 غزه شتا سره مړ شو دا خپل کمیس او پرتوګ خپل ساده کپان دي او بمفت قبر بواله د کلی خلکو کني مولا جنازه نه کوله به پیسې تو ورته ودرېګا او نیت یې وتره کنور څنګه درځي سلور زل الله اکبر وایا سلام وګرځاو د مړي جنازه شو خبره خلاصه او صاحب مړ وشو مړ په ځای پروتي ټوله شپه به سړی نه کی چټای بلی کی پلانی ځای ته چټای چې سار شي دارکان به خوشي جی پلانې مړ دې پتري بچی چا جی پلانې مړ دې سچل دې مړ دې بس کوتی ته چاوا مړ دې کنه دا غرق شو نو بیا بډنګاوي صاحب غوبره بيو غمه بيو دا سرب بيو او صاحب کرم بيو الکه ډېر خلق تاسو په ایمان وای دا ولار خلق او ناس خلق تاسو اړم به ما خام چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوی دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کی وای په ایمان شوی دی نو جنازه یوم نه شوی دی مړو بیره غر کړه
زورت ولارما زمانیتم بل سی چې شکر دې چې مړ زما غالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دې زما څکار دې مړی ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلق راوړی کاډونه دي سبا هو بل ډونګي دي او کړون دي چې الګولې خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د جرګانو چټوشه کار دې سره چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوا غریب نه ور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوړګم ذاتا نو دا سملا کیونی سر منډه تاسو بار د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسه علماء دیوبند چې رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنگخانه نه منم اولیاء منم پاولیاء دوپړه او باجی نه منم کپ دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړه او باجی بوزي ورته غغوي کړه دغه وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زکه د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړه او باجی او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنگ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی بابا ډاله روانه او شرمې دل زاولیا نه منم څوک چې ورته قران وایي هغه نه مانی او څوک چې د اولیاء په قبرونو دوپړه او باجی راغی دا دوپړه او باجی دي چې عمر فاروق په आवाज واورېدا وګونو کې به ګوتې ورکه وي به دا आवाज چې چرته اورېدې کې ګالتم لعنت وري ګالتم نن استعمال ټول کنجر خانه شوا وی سی آر تماشا دیو کا پخوا خو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیانوم پخ 21,000 روپے وی سی آر ځان لا خپل اغسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په 300 روپے شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ولا راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولي او وی سی آر پیګو او شرمې دلو نور به پڅ شرمې گئی لمنه هم پسټ کی ټومبلی دي ارسم باد وਹੀ نور به پڅ شرمې دروازه کړکای نه خو دې زنانه دی او په بیٹک کې دی وی سی آر لا لپنګان او لچګان راوستي دي او شرمې دلو نور به پڅ شرمې حکومت ٹی وی سٹیشن په صدر کې جوړ کړو افتتاح ہے مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګېدلې ده میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کوي و شرمې دلو جشن خیبر خو دمخانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کوي دار شي ابتدا تاسو په قران کوي کله شراب دکان جوړ شي قران پکې ختم کوي کله دمتو بیم پکې قران وایي و شرمې دلو په جشن خیبر کې د قران څخه کار د اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا د را روان دی ای وزیر تلل د قبایل ته چیرونو کې اسلام آغاز قبایل نه وکي نو قبایلم زخپله قبایلی مخو ارمان دی نو هغه ته چې وا قربان دې قربان تاسو فکر وکړئ اسلام آغاز قبایل نه وکي او چې وا قربان دې
زور پسې ورغ مل تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو باسو کېړې جمعه تا قرباني باسو کېړې جمعه تا قرباني شرمېدل تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی نو زما عزیزانو خفه نشئ مونږ خو وای ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو رنگ کړې اس اثر دې په سنگین خاطرونه شو که هر سو میں مسلے در پسے لنگڑے تپ عشقی علماء دروغ جل بولا تپ عشقی علماء دروغ جل بولا کیو بلہم حسما غند ملنگڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپوئیگم چې خبر د رحمان سره په جنگړې مونږ خو تاسو د پاره جامې رنگ کړې دي او د تراوتی عزیزانو علماء دیوبند به داوا خلق دي تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پس قربانه صرف نه کړې زمون کمرونه چې د ذاتی مفادو د پاره څه وي خدای دې ورته هدایت اغاغی چې څوی مونږ له ما څه وینا چل راځي هونه زما جب سره زیب نه کوي زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډېر سکون سره واوریدا او ډېر په شوق ولاړم یې ناستم یې یخنیب دا ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټول ته اجر عظیم دی او زما عزیزان دا زمون ملک دی علماء پاکستان په دین آباد غواړي په اسلام آباد غواړي او د ملک قانون قرآن غواړي ترغه پورې به مونږ په آرام نه کیږو چې تر څو پورې د ملک یو قانون شوی نی او یو کې بیا قرآن او حدیث شوی او اخر کې ورته دا وایم